وتكرار الغسل إلى الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوءنا لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، والوعيد لعدم رؤيته سنة. یوزل د عبارت معنا کو و تکرار الغسل او مکرر وینزل د اندامونو دا سنت دی الى الثلاث تر دریو زلو پورې. اندامونه تر درې زلو پورې وینزل دا سنت دی. وجه څه شی ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ځکه نبی علیہ السلام اودس وکه مرة یو ځل. وقال مبارک او فرمایل دا اودس دی چې رب العالمین نه قبلوي منز الا به مگر په دغه اودس باندې. منز نه قبلوي مگر قبولیت خبره درته کوم. وتوضأ مرتين او مبارک دو کرتی چې دی اودس وکه یعنی اندامونه دو کرته وینځل. وقال وی فرمایل هذا وضوء من دا اودس دا اغا چا دی چې رب العالمین دو چنده کی د لره اجر، دو چنده اجر ورته ورکوي. وتوضأ ثلاثا او درې کرت مبارک پل اندامونه وینځل. وقال وی فرمیل دا اودس ما دی او اودس د انبیاء کرامو دی چې کم زمانه وړاندې وه. اوس راځي ورپسې فمن زاد على هذا چا چې زیادت وکه په دغې دریو زلو باندې او نقصه یی کمی وکه فقد تعدى وظلم نو یقینا دغه انسان تجاوز وکه او ظلم وکه. والوعید لعدم رؤیته سنه او وعید چې دی ذکر راغلی د وجه د عدم رؤیت د دنه سنتنا. دا د عبارت ترجمه و مولوی صاحبانو. خبرې چې په دې ترجمه کې مونږ او تاسې کوو نو څلور یا پنځه خبرې. اول مناسبت د دغه عبارت د مخکې سره. نو مولوی صاحبانو دو قسمه ربط د عبارت لري، معنوي ربط لري او لفظي ربط لري. لفظي ربط دا دی چې دیږي کې واو حرف عاطف راغلی نو دا تکرار الغسل عطف دی په مخکې باندې. سنن شروع د طهارت ځینې درته بیان کړل په هغې کې یو دا وایي چې و تکرار الغسل نو دا عطف دی په ما قبل باندې. هلته راغلل و سنن الطهارت سنت د طهارت څه شی وه؟ لاسونه وینځلو فلان و فلان نو وایي و سنن الطهارت تکرار الغسل. معنوي ربط هم څرګند دی د دې عبارت د مخکې سره هغه دا چې مقصود په دغه عبارت کې بیان د یو بل سنت دی د سنتو د اودس نه چې هغه سنت دی د اندامونو مغسوله او مکرر وینځل. د کومو اندامونو؟ د مغسوله او اندامونو مکرر وینځل، یعنی هغه اندامونه چې کوم وینځلی کیږي نو هغه مکرر وینځل دا چې دی غرض دی په دې ځای کې. دا معنوي ربط دی. دویمه مسله چې دې ځای کې موږ او تاسو ذکر کوو مولوي صاحبانو هغه حکم د غسل چې دا وینځل د اندامونو درې کرته دې کې د فقهای کرامو رایه څه شی ده. او بل دا چې دا اندامونه مغسوله به درې ځله وینځي مسه به هم درې کرتې کوي او کنه مسه به یو ځل کوي. دریمه مسله چې دې ځای کې موږ او تاسو ذکر کوو هغه وضاحت دی د دغې کلماتو
څلورمه مسله چې ذکر کوو نو هغه وضاحت دی د دغه حدیث چې دا حدیث مبارک دی ځکه د یو راوړی او که دوه او حدیث مبارک نه استدلال په څه طریقه باندې کوو او ورسره دا خبره چې دا حدیث مبارک روایت کړي چا دي تخریج د دې روایاتو چا کړی دی پنځمه مسله دا والوعیدو په آخره کې راغلی دی په دې ځای کې یو اعتراض دی او د هغې اعتراض موږ او تاسو څه شی کوو دفعه اوله مسله چې دی مولوي صاحبانو هغه ربط د عبارتو د مخکې سره نو هغه خو موږ او تاسو بیان کړه دویمه مسله چې دی ځکه موږ او تاسو ذکر کوو هغه دا ده چې دا وینځل د اندامونو مکرر د دې حکم څه شی دی نو دا ځان سره یاد کړئ دې کې اقوال دي یو قول دا دی چې اول وار د اندامونو وینځل دا فرض دی اول وار د اندامونو وینځل څه شی دی دویم وار د اندامونو وینځل سنت دی او دریم وار د دغه سنتو اکمال دی دریم وار وینځل د سنتو څه شی دی ځینې علماء کرام بیا دام پکې وایي چې دا دویم او دریم ځل وینځل دا دواړه سنت دي اول ځل دویم ځل وینځل هم سنت او دریم ځل وینځل هم دریم قول دا دی مولوي صاحبانو چې دویم ځل وینځل د اندام دا سنت اول ځل فرض او دریم ځل وینځل دا نفل دي دا څه شی دی څلورم قول د علماء کرامو دا دی د دې برعکس څه معنا اول ځل وینځل فرضه دویم ځل وینځل مستحب او دریم ځل وینځل دا سنت دی د شیخ ابوبکر اسکاف نه نوم به دې ذکر راشي انشاءالله وضاحت یې کوو بیا چې دې ته اسکاف ولې وایي او دی څوک د دنه قول را نقل دی مبارک وایي چې دا د اندامونو درې واړه وینځل چې دی دا فرض دی درې ځله واړه اول ځل وینځل فرض دی دویم ځل وینځل فرض دی او دریم ځل وینځل څه شی دی دا فرض دی پنځمه رایه تاسو ته ما ویلي وو د فقها او احنافو د جملې نه صاحب د فتح القدیر دی ابن الحمام چې محقق عالم دی د احنافو هغه مبارک دا وایي چې دا دویم او دریم ځل وینځل دا مجموعه سنت دی څه شی دی مجموعه سنت دا معنی یعنی که یو ځل دی د اندامونه دویم ځل دی وینځل په دې سنت نه ادا کیږي اول ځل خو فرض دی نو دویم ځل دی وینځل د دویم ځل سره د دریم ځل وینځل چې دا درې ځله د سره یو ځای نه دوه ځله چې یو ځای کې دا دوه ځله یو ځای کول په دې سره سنت ادا کیږي دا د فتح القدیر د مولا صاحب رایه ده چې دا په جمع سره سنت دی د بحر الرائق مولا صاحب میلان هم دی قول ته دی بل قول پدیزی که صاحب د سراج الوهاج دی وی چې دا اول ځل وینځل دا خو فرض او دا دویم او دریم ځل وینځل دا دواړه مستقل سنت مؤکد دي دویم ځل وینځل هم سنت مؤکد دی او دریم ځل وینځل هم څه شی دی یعنی دا یو ځل دا هر ځل ځان ته بیل جدا وینځل د دې څه شی دی سنت مؤکد دی دا د درایه ده او صاحب د نهر وی چې دا مناسبه ده ځکه په حدیث مبارک کې چې دی د دو وارو وینځلو په باره کې دا الفاظ راځي چې هذا وضوء من یضاعف له الاجر مرتين دا اودس د هغه چا دی چې د چا د پاره رب العالمین دو چنده اجر ورکوي دا حدیث موږ تاسې وایو چاته رب العالمین څه شی ورکوي دو چنده اجر ورته ورکوي نو ګوره دا دو چنده اجر د دې هر یو وینځلو د پاره په شریعت کې مستقل اجر دی دا یو ځل دی وینځه هم مستقل اجر دو اجر دي کنه دا بیا چې بیا دی وینځه نو مستقل اجر وای دا دواړه که په یو سنت باندې شمارلی کېدلی خو اجر به هم یو وای خو چې دا یو ځل وینځلو باندې هم اجر او په دویم ځل وینځلو هم اجر نو دې نه دا معلومیږي چې یو ځل وینځل هم مستقل سنت دی او دا دویم ځل وینځل هم څه شی دی دا مستقل سنت دی په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی نو دا اقوال دي د دې تکرار په باره کې دویمه مسله چې دی ځکه موږ او تاسو ذکر کوو مولوي صاحبانو که یو سړي په یو ځل یا په دوه ځل وینځلو باندې اکتفا وکړه
یعنی اندامونه یا یو ځل وینځل او یا خو دا د یو ځل وینځلو خبره دا په هغه صورت کې کوو چې یو سړی اندام پوره وینځي کم ځای پکې اوچ پاتې نش یو ځل دې په لاس اوبه واچولې دا لوندوالی دې ټول اندام ته ورسېده او په دې یو ځل وینځلو باندې دا اندام څه شی شو لوند شه دا د دې خبره ده مولوي صاحبانو اوس که یو سړي اوبه راواخیستلې یو ځل یې په دې لاس اوبه واچولې او په لاس کې څه شی پاتې وچوالی پاتې و او دا ټول لاس چې دی په یو ځل وینځلو باندې څه شی نه شو لوند نو دا دویم ځل وینځل دا پې فرض دي دا بیا د سنت خبره نه ده ځکه دلته اوبه رسول په کارو ټول اندام ته اوبه نه دي رسېدلي که یو سړی راغی 2 ځله په لاس اوبه واچولې او په 2 ځله لاس اوبه اچولو سره بیا هم د لاسه یو څه حصه پکې وچوه نو په ده باندې 3یم ځل لاس وینځل چې دی دا فرض دي دا سنت او مستحب نه دي دا مسله اختلافي چې دوی ذکر کوي دا په هغه صورت کې چې سړي یو ځل په لاس اوبه واچولې یې په مخ اوبه واچولې او یې په خپو اوبه واچولې او په دې یو ځل سره دا لاس ټول مکمل لوند شه اوبه ورته ورسېدلې نو چې مکمل لوند چې اوبه ورته ورسېدلې نو د دې نه بعد دا دویم ځل چې ته لاس وینځې او دا 3یم ځل چې لاس وینځې نو د اختلافي صورت دغه دی اوس که یو سړی راپورته شه 2یم ځل یې لاس ونه وینځه 3یم ځل یې لاس ونه وینځه خو یو ځل یې لاس وینځلی خو په داسې انداز کې چې لاس ټول لوند دی نو دا سړی ګناهګار دی که نه نو په دې کې بیا د فقهاو متعدد اقوال دي یو قول پکې دا دی مولوي صاحبانو بنایه کې دي که چېرته دا کار د یخنۍ د وجې نه یا د اوبو د قلت د وجې نه شوی و نو دا کار مکروه نه دی سخته یخني وي او صرف دومره کوی شي چې یو ځل د اندام لوند که بس دوباره او 3یم ځل یې که لوندوي نو بس خطره ده درته نو یو ځل وی کفایت کوي کراهت نشته اوبه لږې دي داسې نشي کولی چې ته هر ځل دا اوبه هر یو اندام ته ورسوي 3 کرته نو کراهت پکې نشته او که چېرته داسې وه چې اوبه څه شی وې ډېرې وې او یخنیم نه وه او په دې صورت کې ته رالګېږي بلا عذر اکتفا په یو ځل باندې کوي او یا په 2 ځلونو باندې کوي نو دا بیا څه شی دی مکروه دا بیا څه شی دی ځینې علماء کرام وایي که چېرته دا سړي د دې اندامونو وینځل یو وار یا 2 وارې عادت جوړ بس په همدې اکتفا کول هر وخت یو وارې اندام وینځه یا 2 وارې اندامونه وینځل او دی خپل عادت که نو په دې صورت کې به دی ګناهګار وي او که عادت نه و یو وخت یې نه داسې کار وشه یو وخت نیم چې اندامونه یو کرتې وینځل او 2 کرتې و 3 کرتې ونه وینځل نو دی به ګناهګار نه وي هسې اتفاقا که دا پېښه وشوله دی به ګناهګار نه وي نو دا د علماء کرامو اقوال دي اوس دې ځای ته راشئ دا 3 ځله اندامونه وینځل نو راجحه دا ده راجحه دا ده او هلته علماو لیکلي چې مناسبه دا ده چې دا 3 واړه ځله وینځلې څه شی دي یو ځل فرض او دا 2 ځله څه شی دی سنت او ابن همام ملا صاحب خو هغه درته ویلي ځینې علما وایي چې نه هر یو ځان ته مستقل سنت دی نو استدلال د کوم ځای نه کوي چې دا عمل سنت دی ویلي ان النبي صلی الله علیه وسلم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې څه شی کړی دی تودع مرتن مبارک یو ځل اودس وکه یو ځل اودس وکه دې ځای کې مولوي صاحبانو دا حدیث مبارک چې دلته ښکاري نو دا حدیث 2 ټوکړی دی ښه تاسو باره سرته راشئ دغه حدیث مبارک چې نبی علیہ السلام لأن النبي صلی الله علیه وسلم تودع مرتن نو دا وی مرکب دی من الحدیثین دا اول حدیث چې دی ابن ماجه راخسته د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه مرفوع روایت دی دا محدث تاسو چې وی رفعه نو معنا دا مرفوع روایت دی نبی علیہ السلام وینا دا چې هغه مبارک څه چلو که ودعا بماء اوږد حدیث دی مبارک اوبه راوغوښتلې فتودع مرتن وقال هذا وظیفة الوضوء او قال من لم يتوضأ یا دا ویلې چې څوک اودس ونه کړي نو خدای تعالی به د ده مونځ قبول نه کړي د ده مونځ به قبوله دا د قبولیت والا خبره چې راغلی او ثم تودع مرتين وقال هذا وضوء من تودعه نو اعطاه الله كفلين من الاجر
ثم تودع ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. وضوء المرسلین دا حدیث د ابی ابن کعب رضی الله عنه په روایت سره علماء راخستی دی. علامه جوزجانی وی په دې سند کې زید ابن الحواری دی او هغه ضعیف دی. دا یو شو. او دغه حدیث چې اخرجه عن ابن عمر الطبراني والبيهقي بالفاظ اخر، هغوی چې کوم حدیث راخستی وی په هغې کې عبدالرحیم ابن زید العمی دی. امام بخاري د ده په باره کې وی ترکوه، او یحیی ابن معین د ده په باره کې وی کذاب، او کله وی چې لیس بشیء، او جوزجانی بیا د ده په باره کې وی چې غیر ثقه دی، او ابو حاتم وی د ده حدیث پرېښودی شي، ابو زرعه وی واه، او امام ابو داود وی ضعیفونه. دا خبرې ټولې چې دی چا را نقل کړي؟ امام ذهبي را نقل کړي دي په میزان الاعتدال کې. دغه حدیث مبارک په یو بله طریقه باندې دارقطني راخستی، بیهقي راخستی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه، او په هغې کې چې دی وی لیس فیه الا مسیب بن واضح، نو هغه صدوق خو کثیر الخطا. په هغې باندې علماء کرام دا جرح لري. نو تر دې ځای پورې یو حدیث دی، خو د دغه حدیث مبارک چې دا تاسو ته مو ویلې راوي څوک دی؟ ابی ابن کعب رضی الله عنه، یا په نورو طرقو هم را نقل دی. نو هذا وضوءنا، دا اودس دی چې خدای تعالی نه قبلی منځ الا به. دا لاندې نقطې ته وګورئ مولوي صاحبانو، من ها هنا الی قوله فمن زاد دا یو حدیث دی ښه، فمن زاد دا یو حدیث دی. رواه ابن ماجه و دارقطني لاندې ناقد مناسب وی دا حدیث ابن ماجه راخستی دی او دارقطني راخستی دی. او قلت غریبنا بجمیع هذا اللفظ، لاندې ناقد دا پاس نکتې والا درته وی دغه حدیث مبارک غریب دی په دغه الفاظو باندې. دا ځان سره زده کړي، دا کله چې د دې احادیثو لاندې زموږ ستاسو هدایه کې دا حدیث راخستی وي که نه، نو طالبان چې وګوري چېرې دا حدیث غریب دی، نو غریبانانو خوا بده شي چې وله دا یو حدیث مو پیدا کړه غم چېرته څه شی غریب دا معنا نه ده چې دا حدیث کمزوری دی. غریب کمزوري روایت ته نه ویلی کېږي، غریب روایت دې ته ویلی کېږي مولي صاحبانو چې ما تفرد به راو واحد، چې په دې باندې یو راوي تفرد کړی وي، نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ غریب. په دې طبقه د اسناد کې چې یو کس ور باندې څه شی کړی وي، تفرد کړی، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ غریب. لکه دغه حدیث مبارک چې راځي دا ګوره څومره زموږ ستاسو په منځ کې مشهور دی. هغه مشهور نه، زموږ ستاسو په منځ کې مشهور دی، انما الاعمال بالنیات. هلته علماء کرام د دغه حدیث مبارک په باره کې وایي چې دا حدیث غریب دی. نو غریب څه معنا ده؟ مثلا 3-4 راویان دي او 2-3 تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا سلسله د سند رسیږي. نو که چېرته په دغه اوله طبقه کې هم دا حدیث کم از کم 3 کسانو روایت کړی، په دویمه کې هم کم از کم 3 کسانو روایت کړی، په څلورمه کې هم کم از کم 3 کسانو روایت کړی، په پنځمه کې هم کم از کم 3 کسانو، خو چې دا هره طبقه د سند کې 3 کسانو روایت کړی وه، یو کس پکې نه بلکې 3 په هره طبقه کې. دې ته ویل کېږي حدیث مشهوره. او که چېرته بیا برو 10 کسانو روایت کړی په هره طبقه کې، دې ته بیا دوی وایي حدیث متواتر. که چېرته مولي صاحبانو په دې سلسله د سند کې لکه مثلا په اوله طبقه کې دا حدیث یو کس روایت کړی، دویمه کې 10، په دریمه کې 20، په څلورمه کې 50، خو چې دا په اوله طبقه کې پکې راوي یو دی، نو دې ته دوی غریب وایي تفرد به شخص واحد، یو شخص په تفرد کړی، یو راوي را نقل کړی. اوله کې 4 او 5 دي، په دې دویمه کې یو دی، اول او دویمه کې 9، 10 او 20 دي، په دریمه کې پکې یو دی. خو لنډه دا چې په دې سند کې یو راوي راغلی او یو راوي چې دی دا حدیث روایت کړی، نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ غریب. څه ورته وایي؟ هم پېژنه. غریب دا معنا نه چې دا حدیث کمزوری دی یا ضعیف دی، غریب دا معنا چې دا راوي چې دا روایت کړی دی، نو د پکې څه شی کړی؟ په دې یو طبقه کې، په دې روایت کې، په دې سند کې یو راوي تفرد کړی دی، یو راوي دا حدیث را نقل کړی. نو لاندې ناقد ملا صاحب ځکه درته وایي چې قلت غریب بجمیع هذا اللفظ، بجمیع په دغه الفاظو باندې چې دا حدیث مبارک را نقل دی، نو غریب دی. نو څه معنا؟ یعنې راوي پکې څه شی کړی؟ بله خبره چې حدیث کې راغله چې دا یو ځلې اودس وکړو، بیا مبارک فرمیل چې الله تعالی نه قبلی منځ الا به، الا هلکه د قبلېدو څه معنا؟ دا قبلېدل 2 معناګانې لري. یو د قبلېدو معنا د مولي صاحبانو قبولیت راځي په معنا د استجماع د شرایطو سره، او یو قبولیت راځي وقوع شیء فی حیز مرضات الله،
یو شی واقع کېدل د رب العالمین د رضا په حیث کې معنی یو کار تا وکړو په هغې درنه رب العالمین راضي شي یو قبولیت په دې معنا راځي او یو قبولیت راځي په معنا د چا سره استجماع د شرایطو سره چې د یو شي ټول شرایط راغونډ وي دې ته قبولیت ویلی کېږي دا اول قبولیت چې استجماع د شرایطو په معنا راځي نو هغه صحت سره یو شی دی هغه صحت سره څه شی دی او دا دویم چې راځي وقوع شیء فی حیز مرضات الله یو شی د الله تعالی د رضا په حیز کې واقع کېدل نو د دې مقصد بیا څه شی ده عمل مې وکړه عمل خو صحیح دی خو دا چې اوس رب العالمین اوس په دې راضي کېږي او که نه دا اوس د دې قابل دی چې خدای تعالی رانه پې راضي شي نو دا بیا دویمه خبره ده دا بیا د قبولیت بله معنا ده دغه قبولیت چې په معنا د استجماع د شرایطو سره راځي او قبولیت اغیزي کې په معنا د صحت سره وي تاسو ته په حدیث مبارک کې راشي د اودس په باره کې اودس دا مونځ اودس تا د مانځه کنجي ده نو یو حدیث مبارک کې راځي امام ترمذي راخسته کتاب طهارت کې چې لا تقبل صلاة بغیر طهور نه ګوره یو ځل مې منع کړی بیا خدای مردګا وکنه ډېر بېکاره سړی ها ګوره دې ذکر راغله لا تقبل صلاة بغیر طهور امام ترمذي حدیث راغلی کتاب طهارت کې نو لا تقبل صلاة بغیر طهور څه معنا ده نه قبلیږي مونځ بغیر طهور بغیر د چا نه د اودس نه معنا دا دی نه صحیح خو دی خو قبلیږي نه قبولیت معنا خدا زموږ ستاسو په ذهن کې پراته ده نه دا نه ده دې ځکه چې دا لا تقبل صلاة بغیر طهور راغلی دی نو هلته قبولیت په معنا د استجماع د چا سره دی د شرایطو سره نو معنا دا دی چې لا تصح صلاة بغیر طهور مونځ بغیر د طهارت نه صحیح کېږي نه چې طهارت نه وي نو طهارت خو شرط دی چې شرط موجود نه شو نو مشروط خو نشته نو مونځ بغیر د طهارت نه صحیح کېږي دا دې ځکه چې لا یقبلو راغی مولوي صاحبانو یا لا یقبل الله تعالی الصلاة الا به نو مراد د قبولیت نه څه شی دی دا قبولیت یې ګوره د مرتن سره ولګو نو که مرتن وو او دس موجود شو نو لا یقبلو معنا دا د صحت مسله ده او که چېرته یو ظلم نه نو صحت شته قبولیت دې کې په معنا د چا سره دی نو یو ځل د اندامونه وینځل نو معنا اودس صحیح شو اودس څه شی شو او د دې نه بعد چې دویم ځل او دریم ځل یې وینځې دا اندامونه نو دا بیا مسله د چا ده د سنت ته نو په دې سره بیا اکمال د چا راځي د دې فرایضو راځي نو دا یوه معنا شوله او دا د حدیث مبارک یوه ټوکړه ده وتوضع مرتين او دو ځله اودس وکړو فقال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين وتوضع ثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء الانبياء من قبلي مخکنو پیغمبرانو معمول هم دا شو هغې به اودس څه شی کوه اندامونه به یې درې کرته وینځل فمن تعدى وظلم فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم دا د حدیث مبارک دویمه ټوکړه ده او دا دویمه ټوکړه مولوي صاحبانو دې ځکه دا حدیث ائمه و اربعه راخستی دی ما سوا د امام ترمذي نه من طریق عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عمرو بن شعیب روایت د خپل پلار نه کې هغه د نیکه نه او اوږد حدیث راخستی الفاظ بیا په آخره کې دا دي فمن زاد علی هذا او نقص نو فقد اساء وظلم فقد اساء او ابن ماجه بیا دا الفاظ راخستی دی هلته بیا الفاظ دا دي چې چا دا کار وکړو داسې وکړه نو فقط تعدى وظلم امام نسائی بیا دا حدیث الفاظ دا راخستی دي فقط اساء وتعدى وظلم دا چې مولوي صاحبانو ځینې خلک په دې کې د عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده باندې وجرحه کوي دا د حدیثو مسله ده چې دا سند راغلی عمرو بن شعیب روایت کې عن ابیه عن جده عن ابیه دې ځکه هلکه د جد نه څوک مراد دی جد د عمرو بن شعیب دی او که جد د اب دی دې کې یو تحقیق دی ځینې خلک وایي چې دا سند باندې چې کوم روایت راغلی نو دا سند څه شی دی کمزوری دی ځکه دلته وایي د جد معلومات نه کېږي چې جد د چا دی جد د د عمرو بن شعیب او که د پلار جد یادی نو دا جرح علماء کرامو کړي د بیرته علما را لګېدلي دي او هغوی فرمایلي دي چې والاکثرون علی الاحتجاج بعمر عن ابیه عن جده څوک چې وایي چې د حدیث نه به استدلال نه کېږي دا خبره کمزورې ده راجحه دا ده چې علما لیکي کما قاله ابن صلاح ابن صلاح وایي چې د حدیث نه به استدلال کېږي او دا د کمزورۍ وجه نه ده
ونقل الترمذي عن محمد احتجاجهم به. امام ترمذي د امام بخاري رحمت الله علیه نه احتجاج یعنی استدلال کول په دغه حدیث را نقل کړي دي. دا جرح چې څوک کوي نو جرح څه شی دی؟ کمزوري ده. نو چې کمزوري ده نو معلومیږي دا چې کم ځای کې عمر راغی عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن، تاسو فکر وکړئ کنه عمر د چا زوی دی؟ د شعیب. نو عمرو بن شعیب روایت کوي عن ابيه د خپل پلار نه. نو پلار یې څوک دی؟ او عن جده. نو جد څوک دی؟ جد عمر یادی او که جد شعیب یادی؟ څوک یادی؟ نو دې کې ولانجه شته. دا به تاسو خپله د حدیثو په کتابونو کې راشي. دا چې راغله فمن زاده چا چې زیادت وکړی علی هذا العدد په دې عدد یې زیادت وکړه د دریو نه اخواته، خو دا په هغه صورت کې چې اندامونه یو ځل وینځلی شوي وه. او یا چې دی نو فمن زاده او نقصه یا نقصان وکړه کم یې کړه د دې نه نو فقط تعدى وظلمه، د سړي تجاوز وکړه وظلمه او څه شی وکړه؟ ظلم یې وکړه. نو دا ظلم دی کې د تنقیص سره دی فی اداء الحقوق. نو دا زیادت چې راغلی د زیادت نه مراد زیادت په دې مراتو کې دی. نو چې 3 ځله د اندامونه وینځلي وه مقصود حاصل و او یو سړی رالی کېږي د دې نه اخواته بیا یې وینځي نو فقط تعدى تجاوز دی وکړه د حدودونه. 3 ځله شریعت ویلي وینځه او ته 4م ځل وینځې. او یا د نقصان وکړه شریعت وایي چې 3 ځلې وینځه او ته رالی کېږي د 3 ځلو نه څه شی وینځې؟ کم یې وینځې. نو دا دی بیا څه شی وکړه؟ دا دی بیا نو ظلم دی وکړه که نه. او ظلم چې دی دا مناسب نه دی. ورپسې راځئ دی ویلي عدم رؤیته سنن فلو رآه وزادا لقد نقض الوضوء لقصد الوضوء على الوضوء او لتمانیة القلب عند شک فلا بأس به. دا لاندې ناکت وي والوعید لعدم رؤیته سنه. دا وعید چې دې ذکر راغلی دی نو د وجې د عدم رؤیت د دې نه سنه. د دې عبارت مقصد څه شی دی مولوي صاحبانو؟ دا شارح چې وی والوعید وعید راغلی دی وی دا ذکر شوي حدیث مبارک کې راغله فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى. نو دا اشکال پې کېږي چې په دې کې د 3 پیرو نه زیات خو موجب د ظلم دې ته ویلی دی. نو دا خبره خو څه شی ده؟ دا خو صحیح ده د 3 کرتو نه زیات، ځکه دا څه شی دی؟ اسراف دی. او اسراف ان الله لا يحب و دا د 3 پیرو نه کم تیم ظلم ویلی دی. او حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم دغه نه 2 کرت اندامونه وینځل رانقل دي که نه، او 1 کرت هم تېر اندامونه وینځل رانقل دي. نو چې 1 کرت یې تېر اندامونه وینځل رانقل دي نو دې ته بیا ظلم څنګه ویلی کېږي؟ 3 نه چې زیات شو نو خو صحیح ده، خو دا 3 نه چې کم دي نو دې ته خپله محبوب نه رانقل دي نو دې ته بیا ظلم څه ویلی کېږي؟ ولې ویلی کېږي؟ نو علما را لګېږي دلته توجیحات کوي. یوه توجیه دا ده وی دا لفظ د او نقصه دا زیاتی د ابو عوانه یشکوري دی چې هغه راوي دی او هغه په دې کې وهم کړی دی. معنا دا ده چې دا د زیادت دی، دا په حدیث کې نشته. دا او نقصه خبره پکې نشته دی. فمن زاد او نقصه نقصه والا خبره پکې نشته. نو فمن زاد على هذا نو فقط تعدى وظلم. دا وهم ده دی. یو جواب علماء کرام دا کوي. دویم جواب دا کې په سنن بهقي کې ذکر دی چې د نقصه نه مراد نقص د اندام دی، یعنی اندام پوره ونه وینځي. دا معنا نه چې په مراتو کې کمی وکړي. فمن تعدى او نقصه فمن زاد او نقصه زیادت دی په 3 پیرو وینځلو باندې وکړه او نقصه یا د نقصان وکړه په چا کې د اندام په وینځلو کې پوره دی ونه وینځه. اگر که 3 کرتې وه نو دا څه شی دی؟ ظلم دی. دا د دې سره لګېږي. او ځینې علما کرام لیکي چې مراد یا دې کې د اندام د وینځلو نه څه شی دی؟ بالکل اندام پرېږدي، دا نقصان دی، دا ظلم دی. او 4م جواب علما کرامو دا کړی دی چې دا زاد علی المحدود او نقصه، یعنی د وینځلو چې کوم حد شرعا مقرر دی په دې کې کمی او زیاتی دی وکړه نو دا چې دی څه شی دی؟ فقط تعدى وظلم. فقط تعدى بهر تقدیر چې هره توجیه کوي. خلاصه د عبارت دا راوتله چې د اودس د سنتو نه یو سنت اندامونه مغسوله وینځل دي 3 کرتې. او هر چې مسح ده نو د مسح په باره کې هم د ځینو علما کرامو قول شته دی په تسلیس باندې، خو لیکن قول مرجوح راجحه دا ده چې مسح به څه چل کوي؟ 1 ځل به کوي. ابه 3 کرتې نه کوي، تسلیس به نه وي پکې. ولې؟ ځکه که مسح اندام د 3 کرتې وینځه نو د مقصود دا به خبره بل شي. هر ځل د پاره چې ته نه اوبه راواخلې او مسح کې ور باندې، خو نو موږ خو معموره په غسل باندې یو، دې ځای کې به غسل وګرځېږي، مسح به وګرځېږي، موږ معموره په مسح باندې یو. او 3 ځله چې نوې اوبه رااخلې نو مسح به وګرځېږي.
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.